معمولا طبیعت ما قسم است که قدر زیاد گپ نمی‌کنم. کور که هم دست خاموشی بیرون که خاموشی غور تو در شوخی بکله که جادوی دیوار وړاندې کې سیاوش متین ته د سل افغانیو بارزخ سوال هدیله جانې دا نه چې سندرغاړی دی او جادویي دیوال هم هماغسې سوالونه ورته وړاندې کوي. سوال دی دا سندره د چا په غږ کې دا سوال سندره تا ته پلی کېږي او ستا په ځوابونو کې دي یو فرهاد دریا، دوهمه گزینه احمد ظاهر، دریمه گزینه استاد ناشنا، څلورمه گزینه استاد گل زمان. سندره جادویي دیوال لطفا پلی کړئ. جواب چی است؟ بسیار سوال خوب است و آسان گفتن میتونم خوب باشه. از استاد گل زمان هستم. مطمئن هستی؟ بله. مطمئن هستن؟ بله. پس اینا مطمئن هستن دیوال جادویی بسته بکنید و همچنان لاک کنید که درست است و یا خیر. قلف شو. ستاسو ثواب بالکل صحیح دی. و چه سمیر که خوشی گروه را کده سمور وارو جوابونو که والا تمامشون هنرمندای موفق بودن و هستن که آهنگای تمامشون دوست دارم. یک دفعه نگوین که من تنها آهنگای خودم میشنم و بس یک نظر استاد شاید. خب باز هم بسیار علاقمند کدامش هستی خودت خاص؟ زیادتر گفتم میتونم که احمد ظاهر احمد ظاهر بس که تو علاقمندش هستی اما قسم عدیله جان هم علاقمند آوازش هست. سوال دوم برش؟ آها از دیوال جادویی خواهش میکنیم که سوال دوم پیشکش کنن. خب باز هم سوال کاملا مسلکی و هنری است. این تصویر کدام آله موسیقی است؟ خب میشه که ببینید با دقت در جوابایتان آمده رباب، ترومپت، هارمونیه و توله. متاسفانه که تصویر وجود نداره. نداره چرا وجود نداره؟ شما یک دفعه فکر بکنید. یک دفعه ورخطا میشی ورخطا نشو. بله. روی کدام آله است؟ رباب است. نه از گیتار است. من خودم زیاد دوست جان بسیار آواز خوب دارم. کدامش خوب نواخته میتونی؟ ولی از آلات موسیقی گفتم میتونم گیتار گاهی وقت مینوازم. عدیله جان قلوب بکن. آها بسته میکنیم سوالا؟ جوابتان بیخی صحیح است. سوال راغله ده دا د کومې موسیقۍ غږ دی؟ یو هارمونیه، دوهم رباب، درې ګیتار، څلورم جاز. ورور داسې موسیقي سوال جادویي دیوال درته وړاندې کوي چې نه پوهېږم څنګه چل دی. موسیقی را مشکل واوره چې دا د چی شي غږ دی. کافی است جواب آواز گیتار است. گیتار است؟ بله. خب وقتی که اینا مطمئن هستن مسلکی هستن پس دیوال جادویی بسته کنیم تا ببینیم که درست است و یا غلط. جوابشون؟ بالکل صحیح است. نو یار باشو چی بود دیگه جان؟ بله میریم به طرف سوال چهارم. دیوال جادویی سوال پیشکش کنیم در ارزش 400 افغانی. خب سوال چهارم آمده با شما. این آلا به کدام هنرمند است؟ در جوابایی که به خودت آمده راحت فتح علی خان است، عاطف اسلم، سوم پنکا چودمس، چهارم عدنان سمی. ایانا پس کیس دای چالاب ده؟ یکی از آهنگای دلخواه من میباشه از راحت با مزرعت از عاطف اسلم. خب عاطف اسلم گزینه دوم انتخاب کردیم. مطمئن هستن؟ پس اینا مطمئن هستن همکار عزیز. ما خودتون مشکل نداریم. از دیوال جادویی خواهش میکنیم این جواب بسته کنن. ستاسو جواب بالکل غلط نیست. صحیح است.
افغانۍ د وګټلې مخکې دې څخه چې پنځم پوښتنې ته لاړ شو که خپل د کومې سندرې یو آلات موږ ته وباسې. میشه از یکی از آهنگایی که خودم کمپوز کردیم رو براتون زمزمه کنیم. ډېر ښه. آخرین آهنگ می باشه به نام دل خاموش است. دیگه نمیخوانیم بافرسی. مطلب تا فعلا آخرین آهنگ می باشه، یعنی تازه ترین آهنگ. بسیار خوب. آهنگ نوتان است. بله. باز دل خاموش من هستی هوای تو کند، باز تن چو آتشم میل خطای تو کند. بار دیگر صدا زدی، بار دیگر من آمدم، بار دیگر صدا زدی، بار دیگر من آمدم. معجزه دیگر ببین با صدای تو کنم. آهنگ طویل است، وقتون تمام بشه زمزمه کنیم. خوب باشیم بشه حالا بازنگی ما گفتیم ما را گپ میتی. لارو عدیله جانی پیش پختنه بارد به ارزش 1000 افغانی میریم به طرف پرسش پنجم. کوم یو د ښوونکو څخه ستاسو د پوښتنو په ځوابونو نه ستړی کېږي؟ ستاسو په ځوابونو کې راغلي سیاوش جان متین. اوله ګزینه د ریاضي ښوونکی، دومه ګزینه د تاریخ ښوونکی، درېیمه ګزینه د ادبیاتو ښوونکی، څلورمه ګزینه وروره کتاب. سوال میتونم بگم بسیار جالب است و آسان هم است. کتاب. بهترین دوست انسان هم کتاب است. از تو کی از بهترین دوستت؟ از من دوستای زیاد دارم، شما هم دوستم هستید. خوب از خاطر میگی که اصلا اساسا به خاطر شاید گفته باشم. خب نگفتی بهترین دوست من موسیقی است و برادری جواب بود. نیجه کتاب است. کلپ بکدلی ورتن. بله بسته میکنیم تا مطمئن شویم درست است و یخ. گورا ورورا متوجه اوسه چې قلب شو قلب بیا نه ماتیږي. حالا قلب شد دیگه چیز از دوستم است. ستاسو ځواب؟ بله جوابتان کاملا درست است. تا د خپرونې څخه 1000 افغانۍ وګټلې سیاور جان. چه؟ نوش جان که تاسو ولی یک جمله بسیار کوتاه بگوین از کدام هنرمند بعدتان میآید؟ از کدام هنرمند بعد میآید؟ صدای کدام هنرمند بعدتان میآید؟ همون چه هنرمند نیست که باز ما بعد ما بیاید. بیگی چای تا؟ ګران دوستانو موږ هم یو ګلاس چای څکو، ستړي شوي یاستو، تاسو هم یو ګلاس چای وڅکئ خپل په کورونو کې. یوه خبره ده، ریموټ سره لاس مه وروړئ. دا څوک غواړي چې د لقمان خپرونه تر پایه شي؟ څوک غواړي چې شي دولتمند؟ ادامه داره. برنامه ویژه است. میمان ما هم هنرمند است، در خدمتتان است و آرزو میکنم شما ما را همراهی کنید. وقت از زیاد از دست نمیتیم. اینا منتظر هستند که به مرحله دوم پا بگذارن. البته مرحله دوم نخستین سوال ششم هست. آماده هستین که براتون پیشکش شوم؟ خب آماده هستن دیوال جدی سوال پیشکش کنید. اونا کی سوال؟ خب سوال ششم براتون آماده. بزرگترین مربع عدد یک رقمی چی می باشد؟ 1 64 2 گزینه دوم 81 گزینه سوم 100 گزینه چهارم 120. وروره موسیقي سوالونه د خلاص شول. دا مځکه چې وروره ګله دا زموږ له خوا تا ته یو تحفه و دې نه چې نوې سندرو ته دې پیل کړی دی. دا جادویي دیوال له خوا تا ته تحفه اوس زموږ ستا سوالونه مصروفشان نکنین که کسی برشان نقل نرسانه جوابتان. مرستندوی لاره لرئ بیا متوجه اوسم. یکی از وسیله‌های کمکی ما استفاده کنیم اوه که دبل جواب گفتم بودین فکر کنیم. دبل جواب. بله از دیوال جدی خواهش میکنیم وسیله دبل جواب فراهم بسازن به اینا. اوه اول جواب دی. جواب اول تانه؟ جواب اولم 81 باشه. 81. بله 81 بگو.
بله بسته میکنیم میره؟ جوابت بالکل غلط نیست صحیح است. تشکر. لغوشی گل پختن تا آماده ای؟ بله، کاملا آماده. سلو زر افغانی پرزه جادوی دیوال سیاوش جان متین زمونږ د هیواد یو نوی سندرغاړی دی او غواړي چې وایي چې په راتلونکي کې غواړم ډېر یو غټ هنرمند شم. بله غټ هنرمند شم. الکار عزیز وړاندې کړه ورته سوال. میریم به طرف سوال. سوال دی د نیبولا اصطلاح د څه شي څخه عبارت ده؟ ستاسو په ځوابونو کې دي سیاوش جانه اوله ګزینه غبار، دویمه ګزینه د وریځو د ستورو د مجموعې څخه، درېیمه ګزینه تورې وریځې، څلورمه ګزینه هیڅ یو. جواب سیوم هست تورې وریځ. کم څلورم؟ گزینه سوم. څلورم هیڅ یو دی وروره. سوم انتخاب کردن. قلب بکن. بله بسته میکنیم دیوال جادویی و میبینیم که درست است و یا خیر. بالکل صحیح دی. ډېر ښه سیاوش جانه تا د خپرونې څخه څلور زره افغانۍ وګټلې. دله جانې څه شی بود بله په مرحله میریم کې؟ پس در این مرحله میریم به گرم. طرف سوال هشتم گرم که- گرم. آها به خاطر که اینا منتظر هستن. وړاندې کې ورته. خب سوال هشتمتان آمده، خوب به دقت متوجه باشین. افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان الله خان به چند ولایت تقسیم شده بود؟ 1 5 ولایت، گزینه دوم 6 ولایت، گزینه سوم 8 ولایت، گزینه چهارم 10 ولایت. پوهنتون کې فکر تاریخ کنم- مضمونونو سره څنګه؟ والا قدر خوب نیست خوی جواب فکر کنم که گزینه اول باشه 5 ولایت. ولې ښه نه گزینه وو؟ اول باشه. خوب قدر خوب نیست. خب این که چرا خوب هستن یا نیستن بعدا ازشان میپرسیم. اینا گزینه اول انتخاب کردن که از دیوال جادویی خواهش میکنیم بسته کنن. لاک شد. بله جوابتان بیخی درست هست. افغانۍ دې وګټلې وروره. بله بس دی. حالا میخوایم پیش بریم. صحیح دی موږ مشکل نه لرو خو مخکې دې څخه چې لاړ شو نهمې پوښتنې ته دا وایي سیاوش جانه چې کوم وخت نه سندرو ته دې مخه کړه او ستا لومړۍ سندره کومه سندره وه؟ زما په نظر چې رفتی ولی کجا ستا لومړۍ سندره وه. قسمی که در برنامه های مختلف دیگه یادآور شدیم 4 سال پیش ما موسیقی را آغاز کرده بودیم ډېر ښه. و در سفارت هندوستان موسیقی کار کردیم مدت 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه. بعد از او شاید یک سال واری وقفه داشتیم، وقفه تحصیلات و مصروفیت های دیگه که بودن. بعد از او تانستم که اولین آهنگ ما کمی آهنگ رفتی ولی کجا بود ثبت کنم و بالاخره به نشر بسپارم. و نه گفتن هغه خو امانه صحیح دی خو صحیح دی څنګه دی یادم را مخه کړه. فقط چون دوز داشتیم از طفولیت، چون موسیقی را زیاد دوز داشتیم و به خاطر خواستیم فعالیت‌های داشته باشیم. لاړ شو نو پوښتنې ته د 16000 افغانیو په ارزښت د دې په هیله چې پیسې وګټي او یو ښایسته کلیپ ځان ته جوړ کړي د دې پیسو انشالله. باندې صحیح دی. بله عدیله جانې وړاندې بکو. دیوال جادویی سوال نهم پیشکش کنین لطفا. سوال دی تلویزیون د لومړي ځل لپاره چا اختراع کړ؟ یو رابرټ، دویمه ګزینه مارتین، درېیمه ګزینه نیوتن، څلورمه ګزینه فیسک. بله تلویزیون رو بار اول کی اختراع کرد؟ مخترع تلویزیون گزینه اول است بهت. گزینه اول. بله مطمئن هستین؟ بله. خب دیوال جادویی این جواب بسته کنین به خاطر که اینا اطمینان دارن. ستاسو بالکل د 16000 افغانیو په ارزښت سر 16000 یک آډیویی خو جوړ میشه آهنگ. بالکل صحیح برادر. تشکر. بالکل صحیح. جواب صحیح 16000 افغانی از برنامه که بودی تلویزیون عبارت است عکس و ارسال تصویر متحرک می باشد. این تعریف تلویزیون بود که برات گفتم. دیگه اگر آماده هستی که بریم به ارزش 16000 افغانی نه 32000 افغانی سوال برای تقدیم شود د چک سوال تا وړاندې شي. بله. آماده ای؟ خب مخکې له هغې څخه وروره ډېر غلی غواړم چې یو ښایسته آلاب که نه آلاب وباسه او جادویي دیوال باندې غږ وکړه چې سوال وړاندې کړي. خوب است برتانم یه آلاب دل خاموش میخواهیم چی؟ مهربانی.
سوال. خب سوال دوم براتان آمده. چک سوال. سوال بسیار با ارزش هست. سوال دهم است. جنگ جهانی دوم با تصرف کدام کشور آغاز شد؟ 1 فرانسه، 2 هلند، 3 بلژیک، 4 اتریش. نقل نباشه و خودتان کوشش کنین که جواب بدین. فکر کنم گزینه سوم باشه بلژیک. فکر میکنین؟ بله یا چرت میزنین؟ فکر میکنم. خب مطمئن هستم دسته کنین دیوار جادویی ببینین که درست است یا نه. سوال. اوی. این آلات بسیار خطرناک بود. بالکل غلط است. از سوال اونری که برآمدی دلم شک تیر شد. گفتم والا آب میشخد. ویسه یک آهنگ آدیو برآمد دیگه در زندگیت برات موفقیت بیشتر میخوایم سیاوش جان در شما میشه. و برنامه دولتمند که آمدی تشریف آوردی به برنامه تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی و در آخر چی پیام داری چی گفتنی داری با علاقه‌مندای خاصت فقط کاملا سعی پیام به دوستان این است که همیشه خوش باشن و از زندگی لذت ببرن. جاده داری افغانستان. بله همیشه زنده باد. خب تشکر از شما که به برنامه تشریف آوردین و برنامه را تا این مرحله به ما پیش بردین. میرم از سیاوش جان بفرمایید. شوغالم راکه ډېره زیاته مننه هیله بریالیتوبونه غواړم په دې هیله چې لیدونکو ته ښایسته ښایسته کلیپونه په راتلونکي کې جوړ کړي وعده ده بله د سیاوش جان متین په افتخار یو ښه چکچکي سلام ټولو دوستانو ګرانو دوستانو لومړی ګډون کوونکی په خپروره کې سیاوش جان متین یو تکړه سندرغاړی ډېر خوږ ژبه سندرغاړی